کوم په دې باندې فکر وکړه چې څنګه زم داسې ټول انسانان دي بس کار جوړ دی د ژوند ستونزې حل دي خو که موږ په دې اند یو چې زه په ټولو کې اوچت یم زما درجې په ټولو کې لوړې دي زما حق د ټولو نه ډیر دی زما درد د ټولو نه زیات دی او زه باید خوشحاله یم زما حق باید پوره وي ستونزه د همدغه ځای نه پیل کېږي موږ او تاسې باید د نورو حقونه ومنو کله مو چې د نورو حق ومانه پس ستونزه حل ده راځئ چې داسې ژوند وکړو څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي او هغه د نورو حقونه منل دي کله چې موږ او تاسې د نورو حقونه ومنو زموږ او ستاسې حق په خپله منل کېږي او بس